بسم الله الرحمن الرحیم. زه صفی الله زمان یم او تاسو زموږ نن ورځ لیکچر د HTML په ځینې ټیګس باندې خبرې کوو تاسو ته، چې په تیر لیکچر کې موږ تاسو ته د HTML ټیبل تاسو در معرفي کړ، چې په HTML ټیبل کې موږ تاسو ته اول ساده ټیبل تاسو ته جوړه کړه، د هغې څخه وروسته موږ تاسو ته د یو پروفیشنل ټیبل جوړ کړ چې په هغې کې د ټي ایچ څخه نیولې ټي ډي ټي باډي او ټي فوټر پورې ټول موږ تاسو ته په پریکټیکل توګه سره وویلي. نن ورځ راځو په HTML کلر باندې خبرې کوو. زموږ نن ورځ لیکچر د HTML په کلر باندې دی چې کلرینګ څنګه کولی شو او په کومو طریقو سره موږ کلرینګ کولی شو. څو طریقې دي موږ سره. راځو مخکې زه د HTML کلرینګ موږ تاسو ته په داسې معرفي کوو چې د دې په کلرینګ کې موږ د نیمز څخه استفاده کولی شو، RGB څخه استفاده کولی شو، HEX څخه استفاده کولی شو او HSL څخه استفاده کولی شو. یعنې موږ خپل ویب سایټ ته کلر د دغه طریقو په واسطه ورکولی شو. مخکې زه ګورو چې موږ سره اول کلر نیم دی، یعنی په کلر نیم کې موږ کولی شو خپل ویب سایټ ته د کوډ په واسطه باندې ووایو چې دغه کلر را پیک کړه، صحیح ده، یا دا کلر را واخله. لکه هغه ټومیټو کلر شو، اورنج کلر شو، ګری کلر شو، گرین شو، سلایټ بلو شو، او بل چې دی موږ سره فل بلو کلر ده. یعنی هر یو کلر چې موږ ورته ډیفاین کړو هماغه کلر به دا موږ ته راخلي، صحیح ده. نو راځو موږ چې دی دلته تاسو ته وایو چې HTML کلر سپورټس 140 سټنډرډ کلرز نیم. یعنی HTML چې دی 140 کلره موږ سره سپورټ کولی شي، که هغه موږ سره کروم براوزر دی، فایرفاکس دی، مینی دی، او که هر یو براوزر وي 140 کلره موږ سره سپورټ کولی شي. نو راځو مخکې ځو موږ چې دی په VS کوډ باندې دغه کلرینګ تاسو ته په اسانه شکل سره ښیو. راځئ موږ دلته چې دی نن د لایف سرور څخه استفاده نه کوو، دلته لایف پریویو په تاسو ته ښیو. لکه ګورئ په VS کوډ کې چې چیرې تاسو اپډیټ ورژن انسټال کړئ نو تاسو سره به دغه آیکن به راشي چې دا شو پریویو به وایي، صحیح ده. یعنې دا به پریویو کېږي ماته زه په خپل VS کوډ کې، نو دغه څخه استفاده کوو او د خپل کوډ په پریویو کې هم دلته په خپل VS کوډ کې ګورو. راځئ دغه چې تاسو کله کلیک کړئ نو براوزر به تاسو ته په همدغه VS کوډ کې اوپن شي. څنګه چې تاسو دلته لیکنه کوئ او کوډ کوئ ډایرکټ به دلته پریویو دی تاسو ته په هماغه سیکنډ کې به ښودل کېږي. ښه موږ چې دی په ننني لیکچر کې تاسو ته وویلې چې موږ کلرینګ کوو، نو راځئ دغه کلرینګ موږ تاسو ته په همدغه نن په دې VS کوډ کې به تاسو ته پریکټیکل وښیو چې څنګه خپل پیج ته خپل ټیکس ته کلر، یعنې که موږ سره هیډینګس وي، هر څه وي یا پیراګراف وي، هغې ته موږ کلر څنګه ورکولی شو. ښه راځو خپل کوډ سټارټ کوو. دلته ګورئ موږ تاسو ته دغه کلر نیمز چې معرفي کړه نو د هغې پریکټیکل به دلته کوو، صحیح ده. زه راځم تاسو ته موږ تاسو ته مخکې ویلې چې فونټ ټیګ دی، موږ سره د دې په واسطه موږ کولی شو یو خپل فونټ ته څه ورکړو، رنګ ورکړو. زه ډایرکټ لیکم چې یوټیوب، صحیح ده، دا مې ولیکه. نو تاسو ته موږ ویلې چې فونټ ټیګ کې به راشي او دلته به ورته ووایو چې کلر، صحیح ده، کلر به ورته معرفي کړي او دا به ایکول شي د سره، دا به موږ ورته وایو چې ریډ، صحیح ده. نو ډایرکټ ګورئ هغه کوم ټیکس چې ما لیکلی ډایرکټ ریډ کلر راواخیسته او که ورته ګرین ولیکم، صحیح ده. دا هم په همدغه طریقه باندې هر یو ټیګ ته چې موږ هغه کلر ډیفاین کړو هماغه کلر به راخلي. لکه از ا نیم چې کوم یو نیم موږ ورته منشن کړه نو هماغه کلر به راواخلي، صحیح ده. نو زه به راشم دا فونټ ټیګ ډیلیټ به کړم او رای به شم خپل لیکچر ته چې وګورم موږ سره دی کې کوم یو څه موضوع روان ده موږ سره، صحیح ده. بل چې دی موږ سره RGB ده. RGB کلر څه ویل کېږي؟ ګورئ ښه موږ سره دلته چې دی په درې توري راکړل شوي دي، یو R دی، بل G دی او بل B دی، صحیح ده. دا RGB کلرینګ د دې په واسطه کولی شو موږ ځان ته یو خپله کلر جوړ کړو. یعنې موږ سره خو ډفرنټ ټایپ اف کلر دي، خو په دې په واسطه موږ کولی شو چې R معنا ریډ او G معنا گرین او B معنا بلو. یعنی کله چې تاسو د RGB په واسطه خپل یو ټیګ ته یا خپل پیج ته خپل یو ټیکس ته کلر ورکوئ نو دغه ویلیوز به پاس کوئ دې ته. یعنی د 0 څخه اپ ټو 255 پورې به تاسو دې ته ویلیو ورکوئ هر یو رنګ ته. لکه ریډ ته همدغسې 0 to 255 او همدغسې ګرین ته هم او بلو ته هم.
نو دا به څنګه اپلای کوو؟ راځو دلته موږ په خپل وی اس کوډ ته او دلته به دا اپلای کوو. صحیح ده. زه راځم په همدې هیډ کې دننه زه دا د سی اس اس په ترو باندې به تاسو ته زه وښویم چې د دې په واسطه به ښه کولی شي چې دا موږ تاسو اپلای کوو. صحیح ده. سټایل ټیګ مې سټارټ کړ، یعنی دا تاسو یاد ولرئ چې موږ کله سی اس اس کوډ اپلای کوو نو سټایل په ټیګ باندې په هیډ کې به لیکو. صحیح ده. نو دلته چې سټایل مې ولیکه زه باډي ورته منشن کوم چې باډي ټیګ د باډي ته به ته کلرینګ ورکړې. صحیح ده. باډي معنا یعنی دغه باډي چې د کوډ کوم یو انوایرمنټ دی، کوم یو چې پریویو موږ ته ښیي، دې ته به موږ کلر ورکو. صحیح ده. نو زه ورته وایم چې بیک ګراوند کلر، بیک ګراوند ته به کلر ورکړئ. څه ورکړئ؟ موږ کولی شو ډایرکټ نیم هم ورته ولیکو، لکه چې ولیکم بلو، بلو مې ولیکه ډایرکټ بلو شو. صحیح ده. نو از ا نیم هم دلته سپیسیفای کولی شو ورته چې کوم یو نیم موږ ورته ورکړه، لکه ګری ورکوم. صحیح ده. ډایرکټ ګری رنګ راخلي راته. صحیح ده. نو کله چې تاسو هر یو نوم دلته ورته ډیفاین کوئ نو هماغه کلر بد وي را اخلي. صحیح ده. خو دلته موږ چې دی آر جی بي ویلی وه، نو د آر جی بي په ترو باندې زه راځم دغسې کوډ ورته پاس کوم، نو هماغه کوډ په واسطه به دا ما سره څه کېږي؟ کلر به راخلي. صحیح ده. زه راځم خپل وی اس کوډ ته، زه ورته لیکم آر جی بي، آر جی بي ورته پاس کوم. ډایرکټ ګورې قوسونو کې راته ویلي چې دغه کلرز ته موږ ته را پاس کړه. صحیح ده. نو ریډ به ورته څومره پاس کړم؟ زه به ورته ریډ ولیکم، سوري ما بریکټس هم پاک کړم. ریډ به ورته ولیکم چې 43. صحیح ده. 43 مې کړه. ګرین ورته څومره ورکړم؟ ګرین به ورته ورکړم چې 67 او دا ورته 80 کوم. صحیح ده. ګورې دغسې یو کلر ورنه جوړ شو. خو هر یو ویلیو چې تاسو پاس کوئ، لکه زه ورته وایم چې 225. صحیح ده. دا مې ټول پاس کړه، دا ورته 0 کوم او دا ګرین هم ورته 0 کوم. ګورئ څه شی جوړیږي؟ ریډ کلر جوړیږي. نو په دې باندې تاسو وپوهیږئ چې دغه 225 موږ سره د ریډ کلر کوډ دی. که چیرې دې سره موږ ورته یا دغه نور هم لکه څه اضافه کړو، لکه زه ورته 100 لیکم. صحیح ده. دا بل به ورته 50 کوم. ګورئ دغسې یو کلر جوړیږي. لکه که چیرې زه دا ورباندې زیاتوم، لکه 100 کوم، دا رنګ خپل بدلوي. صحیح ده. نو د دې د مکس څخه، یعنی د ریډ او ګرین او بلو د مکس څخه موږ ته یو کلر جوړیږي. نو کولی شو په همدغه طریقه موږ ورته ویلیو پاس کړو تر څو هغه موږ ته یو کلر جوړ کړي. نو تاسو کولی شئ دلته د کلر پیکر څخه هم استفاده وکړئ. لکه ګورئ دا موس راوالې د هر یو په هر یو پوینټ باندې چې تاسو یې ګرځوئ، بره د دې ویلیو آر جی بي ویلیو چینج کېږي. لکه وګورئ دغه ریډ زما په کار نه دی، راځم دا سکرولر لږ را ډاون کوم. زه ورته یم چې دغه ځای کې ماته په دغه رنګ په کار دی، خو دا په دغه شکل سره. صحیح ده. لکه ډارکنس، بلیک ډارکنس به هم ولري. صحیح ده. نو تاسو ځان لپاره هم کلر جوړولی شئ چې دلته موږ سره thousands of کلر سره موجود دي. نو تاسو د یوې څخه استفاده وکړئ او هماغه پکې ځان ته پاس کړئ. زه راځم آنلاین دا تاسو ته ښیم، براوزر ته بری شو، ما چې کوم یو کلر پیکر ځان سره دلته فاین کړی دی. ګورئ کلر نیم دی موږ سره، لکه وګورئ دلته چې دی موږ سره هیګزا په نوم یا دا موږ وروسته تاسو ته اوس منشن کوو. صحیح ده. آر جی بي کلر ویلیوز دلته تاسو ته درکول شوی دی. لکه وګورئ آر جی بي کوډ، لکه دا هر یو چې موږ تاسو ته راواخلو کاپي کړو هلته پاس کړو، نو دا به هماغه کلر رااخلي. ګورئ دغه کلر دی، یا دا نه داسې یو کلر رالم چې تاسو ورباندې وپوهیږئ. ګوره ډیپ پینک دی. صحیح ده. زه دا کلر کوډ را کاپي کوم او راځم خپل وی اس کوډ ته آر جی بي کې دا پیسټ کوم. صحیح ده. دا ورته پیسټ کوم. ګورئ هماغه پینک کلر یې راته راواخیسته. صحیح ده. که چیرې بل یو رنګ راوالو، بل یو کوډ راوالو د هغې ځای نه، لکه وګورئ زه اورنج، ډارک اورنج دی موږ سره، دغه رالم دا کاپي کوم. صحیح ده. او راځم خپل وی اس کوډ ته او دلته یې ورته پیسټ کوم. صحیح ده. دا پاکوم او دا ورته پیسټ کوم. ګورئ هماغه ډیپ اورنج چې موږ ته راواخیسته. نو آنلاین هم تاسو هغه رنګ چې تاسو ته په کار وي او ضروري وي، تاسو کولی شئ هغه سرچ کړئ او ځان ته په خپل کوډ کې ولیکئ. ښه، بل موږ سره وګورئ دلته چې دی ما ځینې کوډونه لیکلي دي، تاسو کولی شئ دا راواخلئ او هلته ټرای کوئ په خپل وی اس کوډ کې او اپلای کوئ. نو کولی شئ دې نه هم استفاده وکړئ. راځو مخکې ځو موږ سره بل ایچ ای ایکس کلر دی، لکه د دې ته ویل کېږي هیکزاډیسیمل. هیکزاډیسیمل په واسطه موږ کولی شو هم کلرینګ وکړو، یعنی خپل کوډ کې ویلیوز پاس کړو او د هغې کلر موږ چینجز پکې راوړو. لکه دلته وایي چې د ان هیکزاډیسیمل کلر از سپیسیفاید وذ هیش ټیګ RRGGBB. لکه دې مطلب څه دی؟ دا به سټارټ کېږي د هیش ټیګ سره.
صحیح ده. او ډبل آر چې دی دا به د ریډ ویلیو وي، یعنی دوه ویلیو چې پاس کېږي هغه به د ریډ لپاره وي. بل چې ډبل جی چې دی دا به د ګرین لپاره دوه ویلیو پاس کېږي، او ډبل بی چې لیکل شوی دی دا به د بلو لپاره دوه ویلیو مونږ پاس کوو. لکه وګورئ دلته تاسو ویلی چې ډبل آر از اکول ټو آر ریډ، او ان ډبل جی گرین ده، او ډبل بی چې ده بلو ده. نو د هیکزاډیسیمل په واسطه مونږ کولی شو هم کلر وکړو. لکه د دې کې چې دی تاسو ویلی شوی دی ګورئ ښه every value from 0 to 25 and from A to F. لکه دې کې چې دی د 0 نه 25 پورې نمبرز مونږ لیکلی شو، او بل چې دی د A څخه تر F پورې دا ABC توري الفابیټس لیکلی شو، چې د دې په واسطه مونږ کولی شو ځان ته یو کلر جوړ کړو. ښه راځو همدا هم تاسو ته اپلای کوو په وی ایس کوډ کې. زه راځم دغه پاکوم دا ځای او ورته نوی کوډ سټارټ کوم. ورته وایم چې دلته زه څه کوم، لکه د هیکساډیسیمل په واسطه زه هیشټیګ لیکم او ورته وایم چې اف اف او بل دا څلور زیروز پاس کوم ورته. صحیح ده. لکه وګوره دا څه شو، ریډ شو. که چیرې زه راشم دغه دوه نور هم ورته چینج کړم، لکه ورته ووایم چې تاسو 67 and 45. صحیح ده. ګوره دا یو کلر بل جوړ شو. صحیح ده. بل دې کې هم تاسو دا کلر په کار استفاده کولی شئ. تاسو هر ځای کې ګورئ دا هغه RGB په ټایپ باندې ودلته چې د ویلیو د هیکزاډیسیمل په واسطه تاسو درکول کېږي. که چیرې دې باندې کلیک کړو، لکه وګورئ تاسو ته هماغه دا HSL ته واوښتو. دا زموږ راتلونکی درس ده، دا به زه پاک کړم او بیرته به هیکزاډیسیمل ته یې واړوم. لکه زه ورته وایم چې د FA 6722. صحیح ده. لکه وګورئ دغه رنګ مونږ سره په دې ځای کې ډیفاین شو. نو تاسو کولی شئ د هیکزاډیسیمل په واسطه هم کلر تاسو ورته ډیفاین کړئ. لکه وګورئ هیشټیګ څخه سټارټ او دغه شپږ ویلیوز به تاسو ورته پاس کوئ چې فرست ټو به د ریډ لپاره وي، بیا به د ګرین لپاره، بیا به د بلو لپاره وي. صحیح ده. ښه نیکسټ مونږ سره راځئ وګورئ بل څه شی ده. بل مونږ لرو HSL کلر. HSL کلر چې دی SHL کلرینګ چې دی مونږ سره د دې معنا داسې ده SHL stands for hue, saturation and lightness. یعنې د دې مطلب دا دی چې دغه hue, saturation, lightness معنا ورکوي د دې چې hue چې دی دې ته ډیګري ویلی شو، یعنې د دې د کلرینګ ډیګري ده چې د 0 څخه سټارټ اپ ټو 360 پورې به ځي. and 0 is red and 120 is green and 240 is blue. یعنی دا به په درجه باندې، یعنی په فیصدي درجه باندې به ښودل کېږي. صحیح ده. دا به مونږ کله چې دغه د هیو ویلیو پاس کوو دا به په درجې سره وي. لکه تاسو په دې ویل کې ګورئ د هر یو کلر لپاره دغه درجه موجوده ده. بل سچوریشن دی مونږ سره. سچوریشن is a percentage value from 0 means 0% means a shade of grey. یعنی دا به مونږ سره شیډینګ پاس کوي. صحیح ده. یو کلر چې مونږ دې کې پاس کوو نو د سچوریشن چې ده د دې د شیډینګ په معنا ده. and 100 is the دغه ID چې ده دا مونږ سره ایکسترا راغلی ده. زه به دا کلیر کړم تر څو تاسو ته هم څه مشکل پیدا نشي. ښه and 100 is the full color. صحیح ده. لکه وګورئ دلته چې دی مونږ سره چې دی دغه کوم یو سچوریشن چې پاس کېږي دا به د پرسنټیج په واسطه پاس کېږي، لکه فیصدي په شکل باندې. and lightness is also is a percentage value. 0 is black and 100 is white. لکه که چیرې په لایټنس کې مونږ که چیرې 0 پاس کړو هغه به بلیک وي، او که چیرې مونږ ورته 100% پاس کړو هغه به مونږ سره څه وي، وایټ به وي. ښه راځو مونږ دغه په وی ایس کوډ کې تاسو اپلای کوو. ځینې مې ایگزامپلز مونږ تاسو درکړي دي، دغه ویلیوز مونږ ورته پاس کړي دي، دا هم تاسو کولی شئ وګورئ. نو راځو خپل وی ایس کوډ ته چې دغه مونږ تاسو ته ډایرکټلی اپلای کړو. صحیح ده. نو دا ټول کوډ ډیلیټ کوم، بیرته د سره ورته وایم چې بیک ګراوند کلر دلته به HSL به ډایرکټ ورته پاس کوم. صحیح ده. او زه به دا د ګوره هیو مونږ سره څه ده نمبرز دي. صحیح ده. زه به ورته لیکم چې 240 به ولیکم. صحیح ده. سچوریشن به زه ورته پاس کوم. دا سچوریشن به څنګه ولیکم، د دې به فیصدي په شکل باندې وي. صحیح ده. لکه فیصدي څنګه زه ورته وایم چې 20%. صحیح ده. 29%. اوکې دا به 29% شي. and lightness به څومره وي مونږ سره
دا به 50% پاس کوم. ګورئ نو د دې په واسطه دغسې یو کلر موږ سره جوړ شو. نو کوم یو کلرونه چې موږ تاسو ته په پریزنټیشن کې درکړي دي هغې څخه هم تاسو کولی شئ استفاده وکړئ تر څو هغه هم تاسو ځان سره پریکټیکل وګورئ څه ده ځان سره عملي کې وګورئ چې هغه کوم کلرونه تاسو ته جوړوي څه ده. تاسو کولی شئ بل نور ویلیوز هم پاس کړئ لکه وګوره دا 50 دی زه دا ورته 10% کوم څه ده او بل چې دی دا ورته زه 80% پاس کوم او بل چې دی دا هیوج چې دی زه ورته زه 200% پاس کوم. لکه وګورئ دغسې یو کلر موږ سره جوړ شو. په ایچ اس ایل کې هم تاسو کلر پیکر دغه یې درکړې ده تاسو کولی شئ دې ځینه ویلیو واخلئ لکه وګورئ څنګه چې کوم یو څه ته ورځئ نو هغې ویلیو به چینج کېږي څه ده لکه وګورئ بره تاسو ته کوم یو ویلیوز چې درکړل شوي دي څه ده که چېرې دا کلر ستاسو خوښ نه وي دا ویل تاسو بره ولاندې کړئ او خپل ځان ته یو کلر ځان ته جوړ کړئ څه ده لکه وګورئ دغه کلر موږ دلته تاسو ته جوړولی شو څه ده. نو د همدې په واسطه کولی شئ ځان ته د خپل پیج ته کوم کلرونه ډیفاین کړئ او کلرس ورکړئ. نو دغه نومونه به تاسو په صحیح شکل سره زده کوئ دغه طریقې به زده کوئ د کلرینګ دغه نیمز به زده کوئ. موږ راځو اوس تاسو ته یو څه نور درښیو په آنلاین ویبسایټ باندې. ګورئ موږ سره کلرس نیمز دي لکه وګورئ تاسو ما مخکې ویلې لکه دلته تاسو کلر شو کړی ده چې کوم یو اگزامپل په شکل باندې د نیمز دي نومونه به تاسو وګورئ. بل هیګزا کوډس دي دا به راواخلئ د همدې نه هم تاسو استفاده کولی شئ تر څو خپل کلرس را پیدا کړئ ځان ته د خپلې خوښې. RGB کوډس دي دلته HSL کوډس دي نو دغه څخه استفاده وکړئ تر څو هغه خپل ویب سایټ په جوړولو کې تاسو سره ډیره مرسته وکړي څه ده. یو خو دا شو چې دغه ویب سایټ څخه استفاده وکړئ. بل چې دی موږ سره HSL کلر پیکر دی کلر پیکر په واسطه ګورئ تاسو ته دلته 15 ډیفرنٹ ټایپس تاسو معرفي کړي دي. RGB ده کله چې تاسو هر یو ویل وخوځوئ تاسو ته نوي کلر تاسو جوړوي لکه وګورئ دغه ویل چې تاسو وخوځوئ هغه بل یو کلر جوړوي نو او که چیرې دغه ویل وخوځوئ هغه کلرس کې چینجز راوړي تاسو ته. نو دا تاسو کولی شئ آنلاین تاسو خپله هم تاسو کوم کلر چې تاسو ته پکار وي هغه راواخلئ او ترې استفاده وکړئ څه ده. نو دا اوس زموږ د نن ورځ لیکچر او تاسو کولی شئ زموږ ویډیوګانې زموږ د یوټیوب په چینل باندې وګورئ. زموږ ویډیو که چیرې تاسو ته ډېره مفیده ډېره فایدهمنده وه نو لایک کامنټ او شیر وکړئ. زموږ ویډیوګانې خپل نور ملګرو سره شیر کړئ تر څو هغې هم ترې استفاده وکړي او د زموږ په ویډیوګانو باندې تاسو خپل کمنټس پرېږدئ تر څو کوم یو موضوع چې تاسو سره ډېره مهمه وي او غواړئ چې هغه موږ تاسو ته یو پلی لیست ورباندې برابر کړو تاسو کولی شئ زموږ ویډیو باندې کامنټس وکړئ تر څو موږ وکولی شو تاسو ته ستاسو د خوښې په اړه باندې هغه ویډیوګانې چمتو کړو تر څو تاسو ترې استفاده وکړئ. نو تاسو کولی شئ دغه زموږ د HTML کوم پلی لیست چې دی دا ځان سره بک مارک کړئ او زموږ ویډیوګانې لا ځان سره وګورئ لا خپل ملګرو سره شیر کړئ که چیرې زموږ ویډیو تاسو ته مهمه وي او فایدهمنده وي او ځینې موضوعات تاسو ترېنه زده کولی شئ نو حتمي او لازمي زموږ په یوټیوب چینل ځان سره سبسکرایب کړئ زموږ ویډیوګانې ځان سره لایک او شیر او خپل ملګرو سره شیر کړئ.